سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني د بشري پانګې د ځانګړتیاوو او د ارزښت تر عنوان لاندې په خپل وروستي پوډکاسټ کې ویلي دي: له اوسني ناڅرګنده حالات څخه د افغانستان د ایستلو لپاره باید په راتلونکي نظام اساسي فکر وشي چې یو هوسا، باثباته، هدفمند او ولسواک افغانستان لپاره څه ډول یو مسؤل، قانونمند او په ولسواکۍ استوار نظام جوړ سي. د اشرف غني په وینا دغسې لوی مسایل د ټولو ګډون غواړي، خو حتمي نه ده چې د وطنوالو له شک او تور سره مخ کسان دې هم په دغسې سلا او مشورو کې ښکېل سي. دا یو ملي بحث غواړي. د لازمي اجتماع معنا دا نه ده چې 100% باید ټول پکې راشي. لازمي اجتماع هغه ده چې هغه افراد چې وطن سره یې خیانت کړی وي او وطنوال پرې قانع نه وي چې په راتلونکي کې دې مثبت رول ولوبول شي، نو په هغوی باید د نفي خط وویستل شي. مګر اوسنیو او راتلونکو نسلونو ته باید د ژوند او هوسایۍ زمینه برابره شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني چې دا ټیم په عربي اماراتو کې ژوند کوي، تېر ماښام یې په یو ویډیو پیغام کې دا څرګندونې کړې دي او د افغانستان په اوسني حالاتو باندې رڼا اچولې ده. تاسو د اشرف غني دې خبرو ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ خپل نظرونه مو کمنټ کې راسره شریک کړئ. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.